سره مادار یو د هر چا نه موږ سره مادار یو ولې بدبخت یو ځکه دا موږ سرونه دا سر په دا غوښ کې چې ملا د کښنوالي اذان کړی دی هغه اذان تر اوسه کې پروت دی د دې بختونه په خدای کې خلاص دا ومني تر اوسه پورې د دې بدبختۍ د ټولو نه غټه وجه دا ده د دې بدبختۍ د ټولو نه غټه وجه دا ده چې وروره تاسو خپل سوړي ګریوان نه صحیح کوئ او د بل سړي لمن صحیح کوئ ګورئ که فرض کې مونږ غواړو چې مونږ په مخ کې پرمختګ وکړو یا په مخ کې لاړ شو نو انسان د خپلو غلطونو زده کړه کوي تاسو د خپلو غلطونو خو زده کړه نه کوئ تاسو دغه سازشونه کوئ دا کیسې کوئ بټن بند کړه دا بند کړه ته چې په پنجاب باندې بټن بند کړي بټن خو د خیبر پختونخوا ده خیبر پختونخوا د پاکستاني سره ته چې په بټن بند کړي هغه به در باندې نور شي صبر وکړه دوه ستو بلا صبر وکړه هغه به در باندې نور شیزونه بند کړي لږ وخت ما ته راکړه هغه دې بند کړه هغه ته صبر وکړه درکړی مې دی ته لکه ولکه لږ صبر ما ته وکړه اجازه راکړه که پښتانه کام خپل کشنی بچی پیدا سو د ملا د اذان پر ځای باندې د خوشحال خان خټک شعر په دا غوښ کې ورته ووایي او په دا بل غوښ کې ورته وویل چې ستا لیډر خان شهید دی ستا لیډر محمود خان دی بیا بټان هم بنده اجازه راکړه ته کمونیست ته مونږ ته اسلام دا وایي ته بدلته لګای چټیات په مونږ ورته خوږي خو دی اسلام مونږ ته دا وایي چې ته ماشوم پیدا شي ته ودر شهادت کلمو صبر وکړه هغه ماشوم د سره پوهیږي نه هغه ماشوم په دې ته اجازه راکړه ولې نه پوهیږي ته د قرآن دا وګوره کنه ستا ګوره ډاکټر خدا بدبختي مې راوله په دې یو پلامات اجازه راکړه خپل نمبر وګایې زه چټیات صبر وکړه د تانه په ګوره د تانه په اجازه راکړه خان شهید پښتنو ته څه کړي دي خان شهید دغه مونږ ته چې څه کړي صبر خو ته غوړ ما ته نه لګي پښتون کړی دی غټ نقصان یې زمونږ کړی دی بس شروع سه ما ته شیرونه وایي شروع کمونستانو خبرې مه کوه کمونستان تاسو کمونستي دې ملک راوړې ده ځکه در باندې د الله عذابونه راځي زلزلې د باندې راځي شیرونه ووایه غزلې ووایه دا ووایه هغه ووایه دا زلزلې په دوبۍ کې ولې نه راځي دا زلزلې په سویزرلینډ کې ولې نه راځي کمونستان نشته دی ته تاسو کمونستان ته کمونست دی شیرونه ووایه ستار الله دا یو جوکر ما راخسته دی ستار الله دا جوکر مې راخسته دی خیر د باندې زموږ نه فرنګین دی دا جوکر دی ولکه د خدای په قسم د قرآن په حدیث ته نه زه ښه پوهېږم دا په خدای د تعالی زه ښه پوهېږم په قرآن په حدیث باندې نه پوهېږې که ته پوهېږې که په قرآن او په حدیث پوهېدې تا به وایي چې ماشوم پیدا شي اذان ورته وکړه د شهادت کلمه ورته ووایه اقامت ورته وکړه ته خو ته وایي د خان شهید څه دنیا ورانه کړې د خان شهید اوس د پک خان شهید کاشکې ته پوهېدلی ما به تا ته ویلي وای چې ته نه پوهېږې خان شهید مان شهید مونږ نه منو نه اچکزی منو مونږ اسلام منو مونږ پاکستان دا نه مونږ مسلمانان دي دا نه مونږ خروجیم څو د تانه محترم ستار الله دا کلاشه د کلاش دی دا د کلاش دی دا اوسه پوری مسلمان هم نه دی فکر کوبه دا به سنت هم نه دا کلاشه د پښتو دا کړی دا پښتو هم د افغانانو په سفر کې دا کړی ما چې څه کړی دا د افغانانو سره ایران تر راغلی د ایران د پښتو ګوره دا ماده په ټوپی له سویزرلینډ کې دا مسلمانانو د خدای نه وایي راشي ګوره صبر وکړه نه دا غوا ځانونه به بندوي نور به د ملا صاحب اجازه راکړه خو ته ماته اجازه راکړه زه درته ووایم خو ته د چا خبره نه اورې خاورې ته خو چې موږ ورته قوال یا چنګړی ویو ته چنګړی یا قوالي لږ بل ورته مخ ورکوه د ورور خبره وای به څه خبره وکړه دا خبره واورېده نو اوس ته وخت چې دا څه وایي ته خو پرېږده یو منټ خو یې پرېږده که نه یو منټ که نه یې چنګړی شي بیا د کوزو مهرباني زما مطلب دا دی
که چېرته زما ماشوم د پښتنو وړکتون ته ولاړ سي کنډرګارډن ته لاړ سي یا تاسو په اردو کې څه ورته وایاست په پښتو کې موږ شی نه لرو دا تاسو څه ورته وایاست که هلته و ماشوم ته زما د وطن نقشه ورښکاره سي زما د وطن دا نقشه ده زما د وطن دغه لیډر دی دا مې هیرو دی دا محلم دی او زما په وطن کې کوم معدنیات سته زما په وطن کې ګاز سته زما په وطن کې برق سته زما په وطن کې کرومایټ سته یعنی که زه درته وایم دا ختمیږي نه زموږ په وطن کې دومره شیان سته نو بیا دا ماشوم پوه سي دغه ماشوم به سر خلاص سي چې زما په وطن کې هر څه سته نو زما څه ضرورت دی زه روان یم په دوبۍ کې د یو عربي مزدور یم او ټول عمر د ځوانۍ هلته ختم کړ او ګوره ډاکټر صاحب تا خو په بلجیم کې یاست ګوره تاسو دلته د مسافرۍ غزلې اورېدلې دي چې مسافر جانان مو ولاړئ مسافر جانان ته غزلې اورېدلې دي ملګری تاسو په کوم ځای کې یاست بخښنه غواړم تاسو په کوم ملک یاست ما ښه څه کار او تاسو وایم زه په جرمني کې هم دا ټول غزلې مو درې کاله اورېدلې نه دا ګوره د جرمني په جرمني ژبه دا غزلې سته والله کې بوی لای دا غزلې خالص مو پښتنو کې دي په ټول دا پښتو سره لارسه د غم غزلې ته د غم غزل لاله چې دې او چې اختر روان دی لاله مسافر مون نه راغی یا فلانه وادو فلانه خو په لاس ما یو دي دا زما په خاص ما پروګرامونه د دوبۍ خلکو ډیر کتل په دوبۍ په مسکات کې اکثره به ما د ټلیفونونه کول قسم درته وایم قسم درته عمر لایف کې اوس ما ګرځه په دې طالبان چې د راکونه په یو طالب په راټی ټانډ باندې په راچولې په وخت کې تر څنګه په کلاغه د چمن پر سړکانو په خاطر باندې سړکان چې کټاوه ډول یا دا فيني چې دي ما نه دا څه ورته سونه ته یو دا نو هغه په دغه کوڅه دی په کوچلاخ کې مالته پر کوم کاغذان ګرځول زه پټ ګرځم ما ظالم په فیسبوک کې ټول دنیا نه ته پټ وزه پاکستان کې پټ ګرځم او په فیسبوک کې سم پټ کې لنګوټه هم تړلې و نه اوس هغه یو غټ وزیر په دغه کې په کابل کې د بولداک والی مالی وی یاره اکشنه وظیفه به نه ورکړي هغه به کوم غټه وظیفه ورکړي اوس دې اوس ګورئ اوس تاسو ګورئ اوس مناسب په چوکۍ ناستې نه پوهېږي څه وکړي ځکه علم نشته تعلیم نشته ساینس نشته د سره پېژنې نه و په لحاظه خدای مونږ په ژوند یعنې که دا زموږ د وطن دا زموږ معدنیات چې موږ لرو دا که موږ په د خپلو بچیانو باندې ولګو ته څه فکر کوې موږ په خپل وطن کې د جرمني نه ښه ژوند نه ولرو اوس نو که د ده سره راواخلې وای نه زما په بچي کې د ملا صاحب زما د خصوصي په غوښ کې د ملا صاحب ځان ولې نشته او چې زما پلار مړ سو نو پلانۍ ما ته پاتا ته راغلی دی پلانۍ پاتا ته نه دی راغلی او په لحاظ اوس ګوره ورته هغه چاته ورکېږي د پلار پاتا ته ورته راغلی